پاکستان بیا هم پاکستان سور خط ګرځېدلی ده. وروسته د اشرف غني اقتصادي طرحو پاکستان په اقتصاد کې په ګونډو کړ، خو اوس بیا د سیاست له لارې په ګونډو روان ده. پاکستان کې مظاهرو ډېر سخت زور اخیستی ده او امکان لري چې دا مظاهرې لا پسې قوي او ډېرې شي. تازه پرون عمران خان مولانا فضل الرحمن ته داسې په خطاب کې ویل چې د ډیزلو لایسنس ورکړم نو بیا به هیڅ خبره نه وي او په آرامه به ناست وي او مولانا فضل الرحمن له دین څخه ګټه اخلي. دې خبرو د پاکستانیانو او خصوصا د مولانا فضل الرحمن خلکو سخت غبرګون راپارولی ده. مولانا فضل الرحمن یې په جواب کې داسې وایي: درنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. یوې بلې نوې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایمه. په پاکستان کې د عمران خان د حکومت پر ضد احتجاج اسلام آباد ته رسیدلی دی. مولانا فضل الرحمن چې دغه احتجاج مشري کوي، عمران خان ته 2 ورځې وخت ورکړی دی چې په 2 ورځو کې دننه د استعفا اعلان کړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو په وینا مولانا فضل الرحمن احتجاج ته په خپله وینا کې ویل چې عمران خان دې په 2 ورځو کې دننه استعفا ورکړي، ځکه پاکستان د حکومت کولو حق یوازې د ولس دی او هیڅ اداره دا حق نه لري چې په خلکو حکومت وکړي. نوموړي همدا ورځ د احتجاج ګډونوالو ته وویل چې تاسو د هیواد له ګوټ نه دلته ډېرې په سختۍ سره ځان را رسولی دی. زه چې ستاسې دې جذبې او ولولې ته ګورم نو تاسې ته سلام کومه. نوموړي همدا راز وویل چې د پاکستان ټول سیاستوال په دې احتجاج کې شامل دي او ټول په ګډه د عمران خان د ګوډاګي او استخباراتي حکومت ختمول غواړي، ځکه چې دغه حکومت ناجایزه دی او باید نور پاتې نشي. نوموړي همدا راز په خپلو خبرو کې د رسنیو یادونه هم وکړه او ویل چې پاکستان کې په اوس حال کې په رسنیو سخت بندیز لګېدلی ده او له رسنیو دې بندیز لرې کړل شي. هغه همدا راز زیاته کړه چې موږ په سوله ییز ډول احتجاج کوو. ګڼې اسلام آباد ته چې څومره کسان راغلي دي دا کولی شي چې په خپله د لومړي وزیر کور ته ورشي او هغه لاس تړلی بهر راوباسي. هغه همدا راز وویل چې که موږ په دې پوه شو چې زموږ د هیواد ادارې د حکومت د بچ کولو او ساتلو هڅه کوي نو موږ دوی ته د 2 ورځې وخت ورکوو. له 2 ورځو وروسته به بیا زموږ په لاس کې هیڅ نه وي او هر څه چې وشو نو ذمهوار به یې ادارې او د عمران خان حکومت وي. درنو لیدونکو، نظرونه مو را سره حتما شریک کړئ. پاکستان ډیر خراب رنده. مننه له تاسو.